په بلخ ولایت کې د 440 میلیونه افغانیو په لګښت د 125 کورونو د بنسټ ډبره د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معین د بلخ ولایت مرستیال والي او د یونیسیار دفتر د مسؤلینو له لوري کېښودل شوه. مرستیال والي د خیریه او مرستندویه موسسو په ځانګړې توګه د یونیسیار د بشري مرستو ستاینه وکړه او د تختپل په نواباد کلي کې د سرپناه جوړول د کورونو جوړول له بهرنیو هیوادونو څخه د راستنه شوو اړمنو کسانو لپاره یو مهم او پرځای ګام وباله. تا قضیه هم است که از اضافتر اینا کمک خدا برسانه، چون که مردم بسیار نیازمند است به شلتر و به سرپناه و به آب آشامیدنی. د بلخ ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي تمه ده چې ډیر ژر به په نهر شاهي، زاري، کلدار او چاربولک ولسوالیو کې هم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو لپاره ورته پروژې پلي شي. ټوله سیدې په زاري ولسوالۍ، کلدار ولسوالۍ، چاربولک ولسوالۍ، نهر شاهي ولسوالۍ او خپل مرکز کې 125 شلتره د موږ نن علني افتتاح وکړله. نو دا شلتر به دغه مهاجرینو او عودت کوونکو دپاره انشاءالله سرپناهو دپاره به ځای ورته جوړېږي. ورته مهال بیرته راستانه شوي د دغو سرپناهو د جوړولو په اړوند او له دوی څخه په بلخ کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د ملاتړ په هکله داسې وایي. دلته څه ناڅه مځکه چې وه مثلا یا کمه یا زیاته مثلا د غریبۍ په وجه مو اخیستې ده، فعل حال موږ سره د موسسو ډېر ښه صحیح کومک کړی دی او شلترونه راته جوړوي، سرپناه راته جوړوي. موږ ډېره خوشحالي ځینې قدم سرپناه که جوش شده از اونها ما بسیار یک جان تشکری میکنیم. اینا خیر ببینه از دفتر یاکور از طرف ریاست امور مهاجرین از وزارت یک جان تشکری میکنیم. د یادونې وړ ده چې دغه سرپناه به د یونیسیار ادارې له لوري د 440 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې او په 4 میاشتو کې به یې کاري چارې بشپړې شي.